وزیر اعظم محمد شهباز شریف د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د لوی کمی اعلان کړی دی. وزیر اعظم محمد شهباز شریف ویلي چې د پېټرولو یو لیټر په قیمت کې د 4 روپو کمی شوی دی چې ورسره د پېټرولو یو لیټر نوي قیمت 303 نه کمیدو سره 299 روپو ته راکم شوی دی. دغه وزیر اعظم محمد شهباز شریف د ډیزلو یو لیټر په قیمت کې د 28 روپو د کمی اعلان کړی دی او ویلي دی چې دې کمی سره به د ډیزلو یو لیټر قیمت د 388 روپو نه کمیدو سره 311 روپو ته راکم شي. خبر درکو چې وزیر اعظم محمد شهباز شریف د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د لوی کمی اعلان کړی دی. وزیر اعظم محمد شهباز شریف ویلي چې د یو لیټر پېټرولو قیمت کې د 4 روپو کمی شوی دی چې ورسره د پېټرولو یو لیټر قیمت 303 روپو کمیدو سره 299 روپو ته راکم شوی دی. وزیر اعظم د ډیزلو په یو لیټر قیمت کې هم د 28 روپو کمی اعلان کړی دی او ویلي دی چې دې کمی سره به د ډیزلو یو لیټر قیمت د 388 روپو نه کمیدو سره 311 روپو ته راکم شي.